ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू زموږ نن بل کلاس شروع کیږي چې په دې کې موږ سره ترانسمیشن موډز به موږ وپېژنو، سمپلیکس، ډوپلیکس، هاف ډوپلیکس دی راسره. صحیح ده چې په دې کې لومړی زه راځم ورته وایم چې ترانسمیشن موډز اصل کې ویل کېږي وای اټ شوز هاو ډیټا از transferred between two devices in a computer network. ترانسمیشن میډیا دا موږ ته هغه لاره ښیي چې په کومه لار باندې یا په کومه طریقه باندې دا ډیټا د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته په دې نیټورک کې ځي راسره. چې there are three transmission modes، موږ سره درې ترانسمیشن مود دي چې سمپلیکس دی، هاف ډوپلیکس دی او فل ډوپلیکس دی راسره. که چیرې زه راشم دلته ما سره یو کتاب دی پر اوپن کو سیری چې هغې کې بیا لږ نور وضاحت خبر کړی ما که نه به وایو. ګوره ها عین حالت کې همدا خبره ده صحیح شو. نو دا موږ دلته درته په دې ځای کې لږ په اسانه ډول مراخص دی په دې نوټ کې صحیح ده. لومړی موږ سره چې دی که نه سمپلیکس چې کوم یې وایي کمیونیکیشن از ون وے ان سمپلیکس موډ. په دې کې دا خبرې اترې چې کېږي دا د یو لاره کېږي. only one device is allowed to send the data and remaining devices simply receives it. like a radio station send it and radio device receives it. په سمپلیکس کې څه کار دی؟ سمپلیکس دا داسې ډول د ډیټا موومنټ دی که نه یا ترانسمیشن موډ دی که نه چې په دې کې زه درته وایم بس زه یې درته لیږم ته به یې نه رالیږې، ته به کت ورته غوږ کېږه. لکه فرض مثال زه درته درس وایم که نه ته به پکې کار نه لري، ته به کت ماله ته به هېڅ خبره پکې نه شي کولی. صحیح ده. لکه عادي مثال چې دلته ورکړی که نه ریډیو سټیشن دی، لکه دا راډیو چې ده آیا په دې راډیو کې زه دننه ورسره خبرې کولی شم؟ که زه خبره کوم خو هلته به ورځم که نه. خو ریډیو چې کله هغلته چې مطلب هغوی کله دا خبرې کوي زه یې په کت دلته موبایل کې رانیسم داسې ورته کار غوږ یم. صحیح ده. نو سمپلیکس موډ هغه موډ دی د ترانسمیشن هغه موډ دی چې په کت د هغې ځای نه راته راځي او زه یې اورېدونکی یم. صحیح ده. سمپلیکس ون وے چې په دې کې موږ سره چې کېږي په دې کې موږ سره زه نشم ورته لېږلی خو مطلب ګوره دا یو کمپیوټر لیږي او دا بل ورته قراری غوږ دی، دا بل ورسره پکې کار نشي لرلی. دا سمپلیکس موډ دی سره. بل چې دی موږ سره په دې ریډیو سټیشن مثال باندې خو پوه شئ انشاءالله چې ساده مثال دا دی چې هغوی فقط موږ ته راوایي موږ ورته غوږ ډو. دا موږ سره ډیټا ترانسمیشن دی خو کومه سي موډ یې دی راسره سمپلیکس دی راسره. بل چې دی هاف ډوپلیکس وایي in this mode communication is possible both ways but not possible to have communication simultaneously. وایي په هاف ډوپلیکس کې داسې حساب دی چې په دې کې موږ سره ته پوهېږي کمیونیکیشن د دواړو لارو کېږي مشکل نشته دی، خو په یو وخت کې سایملټینیسلی معنا سایملټینیسلی په یو وخت کې دواړه خبرې سره نشي کولی. صحیح ده. وایي both devices can send data but not at the same time. دواړه ډیوایسونه یو بل ته ډیټا لېږي چې په هماغه وخت کې نه، داسې نه چې په هماغه ورځ کې نه، په هماغه فرض مثال زه درته ډیټا لېږم په همدې حالت کې ته ما ته ډیټا نشي لېږي. دې ته موږ سره هاف ډوپلیکس ویل کېږي. only at a time single direction is allowed. فقط په یو وخت کې دا موږ سره سنګل ډایرکشن ده. لکه واکي ټاکي مخابره ده که نه، په مخابره کې هغه خبره راکوي زه خبر نه پوهېږو سره که نه، زه به خبرې کوم زما خبرې هغه پوره رسېږي او هغه هم بېرته راته خبرې راکولی شي. صحیح ده. نو دا موږ سره شی دی دا موږ سره هاف ډوپلیکس دی. که دلته راشو دې کې وګوره وایي communication is possible both ways but not simultaneously. both devices can transmit and receive data but not at the same time. at an instant only communication in a single direction is allowed. example walkie talkie دی راسره وګوره دا دی که نه، دا دلته ورته ډیټا وګوره دلته ډیټا ورته را روانه ده که نه. وایي A is sending B is receiving. دلته دا هاف ډوپلیکس دی مطلب دا دی چې دا A ورته لېږي او B څنګه کوي ریسیور. سینډر او ریسیور دی راسره صحیح شو. سینډ او ریسیو دی سینډ کوي دی راکوي. بل دلته وګوره B is sending A is receiving. و دلته دا دې ته لېږل شوي ده خو دلته B لګیا دی دې ته لېږي. صحیح ده که نه. نو هاف ډوپلیکس یو سمپلیکس و چې فقط به هغې ځای نه موږ ته راتلل او موږ ته کار ورسره نه شو لرلی. هاف ډوپلیکس هغه ته ویل کېږي چې د هغې ځای نه راته راځي په هماغه وخت کې زه نه شم کولی چې ډیټا ور ولېږم په داسې شو چې هغې ځای نه راورسېږم ما ته زه دې نه وروسته کولی شم چې ډیټا ورته ولېږم راسره. په دې خو پوه شئ انشاءالله پوه شئ. بل فل ډوپلیکس وایي بای ډایرکشنل کمیونیکیشن از پاسبل سایملټینیسلی. په دې کې لیږه ترلاسه کوه. this can be possible cellular network ټلیفون نیټورک. سیلولر نیټورک مطلب دغه سیلولر نیټورک هغه نیټورک ویل کېږي یا سیلولر چې مطلب یوه خاصه ساحه وپوښي راسره صحیح شو. لکه دغه ایس پي یا دغه کوم مایکروویو ډش چې لګېدلی راسره صحیح شو. بیا دا موږ سره ته خبرې دي د ډي ایس پي اړوند دی چې موږ سره آی ایس پي دی راسره مایکروویو ډش دی په دې کې سیکټر انټینا ده راسره صحیح هغه بیا بېلې خبرې دي.
نو موږ سره په دې کې هاف وای فول ډوپلیکس وای بای ډایرکشنل کمیونیکیشن as part of simultaneous that can be possible in the following cases dedicated separate channels for transmission and reception په دې کې کوم څه دي چې مطلب مختلف چینل په هغه یو چینل چې تیر لګ نه کیږي تیم را لګ زنده خودل ته زموږ اوسای چینل سره څنګه دی بدلې دي په او دا سچي ګورم دا خبره چې موږ کو دا په واقع راتيري سیره کنه دا خبره په واقع راته دا څنګه دی چې مطلب دلته دی د زموږ کمپیوټر کې د زموږ موبایل کې یا په دې کمپیوټر کې سیف شوی دی دا خبره نه دا اواله لاره وایرلس ته رسم سیده نو فول ډوپلیکس را کار دی چې موږ هغه خبر را کول شي زم خبر کول شي خودل ترغه چینل روزما چینل سره بدل دی سیده خو خبره ما هغه کس یو دی ما capacity is divided between transmission and reception if single channel is used مطلب capacity is divided between transmission هغه ظرفیت په دوی کې به څنګه کې تقسیمي کې په transmission لګنې باندې چې شو and reception په تلاش کوي لګل ته ګور سیلولر نیټورک دیم لګي او ان هغه transmission is both directional simultaneously په یو وخت کې هم دا ورته ولګي او هم دا ته دا ګورې ډیټا روان سره او به ځکه روان سره نو دلته وګوره په سیمپلیکس کې څه کار کړي په سیمپلیکس کې فقط به موږ تر لاسه کوله موږ سره کار نشو لرلې په بل هاف ډوپلیکس کې هغه به مرا لګل شو ما مر لګل شو خو په کوم وخت کې چې هغه را لګل ما ورته نشو لګلې لکه دا وګوره په دی وخت کې سره بل فول ډوپلیکس دا سره چې هغه مر لګي زم لکه لکه عادي پر موبایل باندې خبر کو په عین حالت کې هغه لګي کنه زه ورته خبر ورشو کوم بس هغه خبره کته کې رسه هغه کول شي هغه هم کول شي زم کول شم لکه اوسې وخت راکې کنه هغه خبره کې زم ورته خبر کوم درس راکې نو دا و زموږ د دې نن درس چې موږ سره په دې کې د ترانسمیشن موډ به پیژندل چې دا ډیر زیات او چې سمپلیکس هاف ډوپلیکس او فول ډوپلیکس نور به ان شاء الله موږ تاسو په بل ویډیو کې بل لیکچر کې کور